ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. جو بایدن د پاکستان ملي ورځې د مبارکۍ په پار دغه هیواد ولسمشر علي پهلوي ته لیک استولی دی. بایدن په دغه لیک کې ویلي چې امریکا به له پاکستان سره یو ځای په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره هلې ځلې دوامداره وساتي او پاکستان ته پکار ده چې په دې برخه کې اړینه همکاري وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې د جګړو له امله 40,000 افغانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. یا ادارې ویلي یا کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د افغانستان په بیلو سیمو کې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د هیواد د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ تر نومبر میاشتې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د احتمالي حضور په اړه خپرو شوو راپورونو ته په غبرګون کې ویلي له تروریزم سره د مبارزې برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ هرکلی کوي. او د روسیې دفاع وزارت وویل په روسیه کې 3 پوځي پیلوټان هغه مهال مړه شول کله چې د دوی د TU-22 ستراتیژیک بم اورځونکي سیټونه خراب شول او له فعالیته ولوېدل.